بسم الله الرحمن الرحیم. د مرکز العلوم الاسلامیه اسعدآباد هجرت کلی د اړونده جامع مسجد د جوړولو چارې د الله رب العالمین د فضل او مهربانۍ وروسته د عوامو مسلمانانو په کومک او مرستو باندې مخ په وړاندې روانې دي. د ټولو هغه مؤمنانو نه یوه نړۍ مننه چې د جومات سره د خښتې د څیخه د سیمټو او دغه رنګې د کرش او د باجرۍ کومک یې کړی دی. الله رب العالمین د دوی دغه صدقات قبول او منظور وګرځي. د هغه مؤمنان وروڼه چې هغوی زمونږ دا ویډیو ګوري د هغوی نه هم زمونږ هیله دا ده چې په جومات کې لا کار روان دی د مزدورانو پیسو ته او د هغې د کاریګرو اجورې ته او دغه رنګې نورو موادو ته ضرورت دی، نو خپلې مرستې د الله رب العالمین په نوم باندې د دې جومات د ودانۍ دپاره راولېږئ. دا جومات چې تقریبا 22 متره په 20 متره کې جوړیږي او دا په یو وخت کې د 800 منځ کوونکو ظرفیت ولري. په دې کې هر یوه صدقه ستاسو دپاره په جنت کې د کور آبادول دي. الله رب العالمین د ټولو مؤمنانو ته اجر ورکړي چې د موږ سره په دې کې کومک کړی دی او هغه ورونه چې کومک اراده لري الله یې د هغو نه قبول او منظور کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.